حاجی السلام علیکم تاسو اره ورکوي کنه لکه څه فز راشم بیا تاسو پر مشوره کوي کنه دا مشوره کوو دغه دی دا څه به وکړو تاسو وایئ چرګ به خورو څه شی به خورئ چرګ څو چرګان یو تاسو خورئ تاسو ما خو کباب دغه مټن کړی مشته دی چرګ خو دی هوی چرګ کنه دوی مشته دی پلاو مشته دی بریانی مشته دی ټیکا کړاخي مشته ته څه وایې ته چرګان مشته چرګان شته نو چرګ خو ته میان مشته میان به داسې پکوړې مشته لږ صبر خو وکړه کنه چې موږ خو بې مشورې مشورې ته به کیسه سلاد مشته سلاد خو چټني شته دا خو ټول سره تړلې خبرې ته مونږ پرېږده صحیح تاسو دې مشورو کوي صحیح دی ایسی مشته ایسی صبر وکړه یاره دا صحیح دی صحیح هیټر مشته مه خانده دا خو یاره دا ویټر بل شته بس یو ته نه ویټر بل نشته دا لږ صبر وکړئ تاسو چې موږ خپل تاسو خپل مشورو کوي صحیح دی صحیح دی مشورو کوي ستا چرګ شو نوی راغلي دوره خرچې ته ضرورت نشته خو په شریکه به یو کړایي ووایو وشوي او شپږمون وړی زه څه مطلب په شریکه تاسو چې د شل کسان یې چې په شریکه درې کسان یې عجیب ته بنو به داسې کار به وکړو چې هلته خو یې بار بوډ لګولی وي د غریب والا دغه خاص ډسکاونټ دی نو هغې طریقه راغلي دوره تاسو کې مشورو کې تاسو بس یو چرګ به راغواړو تاسو هم داسې مشوره کوئ چې ته به وایې چې داسې د کروڑونو پیسې خرچه کوئ خو یو وکړې چرګ صحیح دی دا عجیبه هوټل دا څنګه هوټل دی دا څنګه هوټل دی او بارې دونه ښه غټ بورډ یې لګولی دی خسکې بسو یخې اوبه کور کې اوبه نه تا چې کومې نه کور کې اوبه نشته تاسو لکه ورته هوټل چلی که نه اوس د چای اوبو سره مونږ څه نور څه به خورو نه چای به نه وچه ډوډۍ خو نشو خوړلی صحیح ده نور څه به څه خورئ او کیلې جوس د کیلې جوس کیلې جوس په مزو ما له ورسره ملک شیک راوړه بیا ملک پیک دلته نشته ملک پیک نه ملک شیک ملک شیک ملک شیک هلته غوا ولاړ ده لغونته وخوځي نو ملک شیک به جوړ شي دا هوټل ته به څه حساب کتاب دی تاسو اوس د خوراک خو تاسو چرګ وې که نه یو مونږ له یو کړایي راوړه مونږ د څه مطلب تاسو چې د شل کسان یې خو درې کسان یې مونږ بس چې زه یوازې یم ما به شي ما ده که نه درې نو مونږ کینګ صحیح شو څه شي د چرګ وې تاسو وې بس دا خو یو چرګ کړایي جوړ کړه نه که نه ګوره د ستا خبره بوځئ خلک ستا خبرې ته توجه نه ورکوي زه خیر چرګ پکې یو دوه خزان د دل اوره دغ کړه ته څه وې یو چرګ یو چرګ وګورئ خپله کې ستاسو د اوري نه په کار چې ستاسو هم مشوره ولې ولې مشوره ستاسو څه ته بس د دغه چرګ نه به مونږ لږ وکړو خبره ختمه ده په ما له ورسره یو کیلو کبان سره کوي یو بس ملک شیک راوړئ زه نور څه نه خورم ما له دا خبرې به ګورې زما د بیل نه باري ښه دا خبرې یاره بیل یې زه ورکوم یاره بس چې بیل ته ورکوې چې څه وي نو راوړه نه داسې بیل دا چې د بیدې بیل دی هلکه څه شي د دې خوراک دا بیل درته چې دا دغه راغستې دی په دې کې بیا تا له سره تاسو خورئ ما له بس یو کیلو کبان او بس یو ملک شیک راله راوړه او دله چرګان راوړه دیم چې څه وایي یاره پیسې ټولې ما نه ویله خو دا شي ولې زه راوړه یاره تاسو دواړه نه خورو مشوره وانهسته ځان نه لګیا پیسې زه تاسو له یو څه اهمیت نه راکوئ هلکه په دې هوټل کې بیا څه شته هغه به څه شته انګوران پاخه دي په بوټي کې مړه بچې څه تیاري راوړه تیاري بس راوړه پښتو متل مې اورېدلی وي چې تیاري هغه د یاري سوره خپل متل دی کوئی متل دی بالکل نو بس چې څه تیاري دی هغه د یاري راوړه څنګه را رسولی که داسې دا خو نه دی چې ګاډي کې را رسوی هغه خو دی څنګه را رسوه ستاسو څه دا به اول مونږ اور ببلو بیا پخېږي به بیا به روټۍ پخېږي هلکه داسې کار نه تاسو ته دا شی پوخ کوم له لډو راوړل نو یې پورې به مونږ انتظار کوو نه تاسو کور کې روټۍ پخول چې تاسو نه راځي که نه کور کې روټۍ ختمه شوې وه ستاسو په کوم جارو راغل ده دا هوټل څه ډول کړلی ما خلکو له نو چې زه کور وخورم نو ته به چاته بچې په چای چلی نه دا نور خلک لږ دي نه تاسو ته به صحت ناست یم هلکه زه که تاسو ورشئ خو نور به راشي چې زه کور به وخورو دا کور سلیمان دا د روټۍ ټایم هوټل علم داسې موبایل یې پاتې شو موبایل هلکه موبایل دا